د نن ورځې اعلان تازه او ډیر مهم خبرونه. ښه راغلاست لیدونکو د اعلان تازه او مهمو خبرونو ته. هیله ده چې دا ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. لومړی خبر، د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي سفر د څو ساعتونو لپاره ځنډېدلی دی. د مذاکراتي پلاوي غړو ویلي ټاکل شوي وه چې د حکومت مذاکراتي پلاوي نن له غرمې وروسته قطر ته لاړ شي، خو د ځینو تخنیکي ستونزو له امله سفر ځنډېدلی او پلاوی به نن ماښام قطر ته ولاړ شي. د دې ترڅنګ د امریکا ولسمشر د جورجیا ایالت د کورنیو چارو له وزیر غوښتنه کړې ده چې په دې ایالت کې د بریا لپاره 11,900 رایې پیدا کړي او د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د کابل پولیسو په ښار کې هغه کور موندلی دی چې مقناطیسي ماینونه پکې ساتل کېدل. او ولسمشر محمد اشرف غني د سولې مذاکراتي پلاوي له غړو سره په کتنه کې ویلي دي چې د مذاکراتو دویم پړاو باید د افغانانو د غوښتنو او اساسي قانون په رڼا کې ترسره شي. ولسمشر ایماني وایي چې اشرف غني 13 ورځ د حکومت د مذاکراتي پلاوي له غړو سره په کتنه کې د مذاکره کوونکي پلاوي څخه د دولت د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی او د سولې مذاکراتو نوي پړاو کې ورته د بریا هیله وکړه. ولسمشر ایماني وایي مذاکراتي پلاوي په دې ناسته کې ولسمشر ته د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره د سلا مشورو په اړه معلومات ورکړل او د بدخشان شورا بګبند کې د اوبو زیرمه پیل شوه. د انرژۍ چارو د تنظیم اداره وایي چې د بدخشان شورا بګبند کې د اوبو ذخیره کول په ازمایښتي توګه پیل شول چې پایله یې خورا مثبته وه او په نږدې راتلونکي کې به په عملي توګه د اوبو ذخیره کول پیل شي. او د پاکستان د پوهنې وزیر وايي مولانا فضل رحمان د حکومت ضد غونډو او لاریونونو کې د مدرسو له زده کوونکو ګټه اخلي. محمود لیکلي دي چې د مولانا فضل رحمان دغه کړنه د قانون خلاف ده. زده کوونکي په سیاسي مسایلو کې دننه کوي او له درس یې وباسي. نوموړي لاړوند ادارو غوښتي دي چې په دې اړه اقدامات وکړي. او پاکستاني ځواکونو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو تن مشر ډاکټر سید عالم محسود نیولی دی او ملي امنیت وایي چې د جګړې په ډګر کې هغه طالبان وژلي دي چې تازه له بند آزاد شوي وو. د ملي امنیت صفر دوقته وایي چې د شنبې په ماښام یې د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د طالبانو د سرګروپ عمر په ګډون هغه 14 طالب وسلوال وژلي چې تازه د افغان حکومت له زندانونو څخه آزاد شوي وو. ډیره مننه درنو لیدونکو چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو لایک کړئ، زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب تڼۍ هم کېکاږئ. تر بلې ویډیو زموږ د یوټیوب چینل سره پاتې شئ.